د کونړ په شیګل ولسوالۍ کې د مالټو د غباغ چې په یو نیم جریب ځمکه کې آباد شوی سګنې کالی په حاصلاتو کې 50 سلنه زیاتوالی راغلی. باغداران وایي د تیر کال په پرتله یې سګنیو حاصلاتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی، خو غوښتنه کوي چې په دې برخه کې مسؤلین او همکاري ادارې لاسنیوی وکړي. دا باغ د زما تقریبا 10 کاله کېږي چې دا مې لګولی دی، 7 کاله حاصل کړی دی. نسبتا پر اوسکني کال نه 7 کاله حاصل کې ښه دی، ځکه پر اوس کال حاصل کمزوری و، دا بوټي خراب و. هغه بوټي چې پر اوس کال حاصل کمزوری و 7 کاله ښه دي. په ورته مهال باغداران په دې برخه کې د مسلکي روزنې او سلا مشورو غوښتنه کوي. وایي ډیر کله حاصلات کمزوري وي ځکه مسلکي روزنه نه کیږي. خو زمونږ چې مالټې چې کېنولې دا 3 کاله مخکې دا مالټې کېنولې دي، حکومت نه دا غوښتنه ده چې موږ چې دې کم وسایل کم دغه اداره چې او د انجینران کم موسسو کسان دا راشي موږ چې دې وخت نا وخت چې مشورې راکړي. بعضې بوټي مرض کوي، دانې غورځوي، موږ ته پته نه لګي دا څه ستونزې نه دا حالات راځي پې داسې د اوبو د ورکړې دا سیستم یې موږ ته نه دی معلوم. د کونړ کرنې ریاست مسؤلین وایي د دغه ولایت په 450 هکټاره ځمکه کې د مالټو باغونه جوړ کړي چې سګنې کال به د مالټو له باغونو 4458 ټنه حاصلات د باغدارانو لاسته ورشي. په دغه کې موږ امیدوار یو چې انشاءالله العزیز د حاصلات به هم زیات شي او بیا مختلف تخنیکي مشورې د باغدارانو سره د امراض په دغه کې مشورې ورکوو، نوي باغونه ترتیب کوو او قوریې دي، څه دولتي زموږ قوریې دي او څه د شخصي خلکو قوریې دي، دې سره قوي هماهنګي موجوده ده او نوي باغونه هم جوړیږي. په دې باندې کار روان دی، انشاءالله نور به هم ترقي وشي. کونړ د افغانستان په ختیځ کې پروت یو غرنی ولایت دی چې کرکیلي ته مناسب آب و هوا لري، ځکه خو یې 450 هکټاره ځمکه د مالټو، لیمو او نارنج په باغونو آباده ده.